زلمی خلیلزاد وایي طالبان او حکومت دې د ګډ دښمن پر ضد سره یو لاس شي. نن درته مفید معلومات لرم، تمه ده تر پایه وګورئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. امریکا وایي په کابل پوهنتون کې وروستی برید وښوده چې طالبانو او افغان حکومت باید د یو بل پر وړاندې د امتیاز غوښتلو جګړه پای ته ورسوي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تازه ټویټ پیغامونو کې پر کابل پوهنتون وروستی برید غندلی دی او هغه یې د داعش ډلې کار بللی دی. نوموړي ویلي دي برید وښوده چې په سیمه کې نورې ترهګرې ډلې هم شته دي او د افغانانو ګډې دښمنې دي چې پر وړاندې یې جدي مبارزې ته اړتیا ده. د په خبره طالبانو او افغان حکومت ته پکار ده چې د امتیازاتو لپاره د یو بل پر ضد روانه کړې جګړه پای ته ورسوي، ژر تر ژره د سولې یو توافق رامنځته کړي، د ګډ دښمن پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. خلیلزاد داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د نوموړي د سولې پر ماموریت ګڼې نیوکې روانې دي او افغان سیاسیون هغه د یوې خطرناکې لوبې په ترسره کولو تورنوي چې پایله یې یوازې د عامو افغانانو وژل دي او د سولې له راتګ سره یې هیڅ راز مرسته نه ده کړې.